توافق ده لوامه څنګه سترګې وباسي دا نه یو که نه خبردار که د خولې نه دې بله خبره روښکه څه په چا غوړېدلې دي هغوی خو لږ وهلي زه به دنه په وهلو سرمن وباسم صاحب سره یو څو د مینې خبرې وکړم باسه دا زما کلینیک دی څه د یوسف خان شیربانو کور نه دی ته د خپل طرفه شیرغون ته راغلی چې زه ستا د مینې خبرې وکړم باسه ایا ته اوس ووایه چې د مینې لار د سره شته او که نه ولې نه زړګیه ولې نه تا سره خو به د مینې خبرې کوم ښه ما ته وګوره ته ما سره په رښتیا مینه کې او کاسې راته خاندې راخاندې چیرې مینه خبره واوره خبره واوره ته زما خبره واوره بیا روجۍ کې مې بنده کړه او پر خوی ته مې وغورځوله چاخونه لري نه توریا چا نیم لیدلی هر څه مې په ډېر په حفاظت باندې وکړل تا ته پته ده چې دا د ملک صاحب لور ده او توریا دا ماته پته ولګېدله چې دا د ملک صاحب لور ده د ملک صاحب لور مړه کړې ده ای ستاسو خدای کور وران په ناحقه مرګونو باندې مرګ خو نه یې پکار که نه د انسان وایي چې یو انسان قتل شي نو ټول انسانیت قتل شو په هوا نه یم پس بکه رالم نن مې ډېره ناجیزه واورېده ناجیزه؟ او څه ناجیزه دې واورېده؟ هغه څوک خو شته نه که نه نه موږ کره څوک نشته ولې دا ته نه دروغ ولې وې خبره کوه مړه ها او رښتیا ته خپله بندي کړی نه دغه دا څه لکه دا تورې او ګلې نه دي او د ملک صاحب لور مړه کړې ده او کوي کې غورځوي بیا نو بیا دا که نه چې ته زما ملک صاحب ته یم چې ستا لور مړه کوي کې پرته ده ښه او چاته وایم ها که ګولیا توري ته پته ولګېده ما خو ډېر خطرناک خلک دي موږ سره به دښمني جوړه شي څه سوچ پکار دی خانګولا یا خانګولا پاسه پرې نه دا ګورا ولې قیامت ته نه قیامت نه ته خو ګورو باران شوی نه باندې دا ګورا انا یو دې کې ځان لا دې الا وای انا صدا دې لا راکه څنګه څنګه راوړې دا ګورې څه خپل باران شوی نه نه الله تعالی قربان یو ورځ په پیسو باران
هلو السلام علیکم انسپکټر صاحب. وعلیکم السلام. زه ملک شیر خان خبرې کوم. وایا ملک شیر خان څه خبره ده؟ انسپکټر صاحب تاسو ته پته ده چې زه د دې علاقې یو عزتدار سړی یم. جی د تېرو 15 ورځو نه زما لور غیبه شوې ده او زه د شرم د لاسه چاته ویلی هم نشم. انسپکټر صاحب ستاسو به مهرباني چې زما حجرې ته راشئ. ملک صاحب ستاسو شرم زموږ شرم دی، ته هېڅ غم مه کوه، دغه دی موږ درغلو. ټیک شوه، ډېره مهرباني انسپکټر صاحب، مهرباني. سر څه کومه ګلې لکه راپرو به ځي ملا به دې دوه ټوټې شي. راځه ته داسې زبرګ راغلی ملا به دې دوه ټوټې شي. دا خپل کار کوه ځه تېرېږه. زما کار ته پرېږده ما ګورې درته وویل خوښه دې خپله ده. دا مړه ته کله څه ګورې پر پوندو کمکل سړی دی. سسا وای دا خو رښتیا راماته شوه. زما خیال دی هغه سړی زبرګو لرې به نه ایتلی. ځم چې دعا تې والم. لرې شه خدای دې بې خو باسه. دا سړی خو ټک په ټک زبرګو. وای های های وای زبرګ ماما زبرګ ماما و زبرګ ماما خبره اوره. زبرګ ماما هی واه بالکل تا ته بسم الله قربان زبرګ ماما کېنه. زبرګ ماما کېنه زبرګ ماما. دا راته وایي چې زه به مرم کله په خدای به شو په ته کمکل وخت دی کمکل نه یم کمکل نه یم خیال یم زه به مرم کله. زبرګ ماما دا راته وایي زه به مرم کله. دا راته وایه کمکل دی سړی کمکل نه یم الله کرانه ستا هغه پلارم لاړ چې د خو مې ومونځې وایه زه به کله مرم. ولې ګزاره نه کې په لوټه ګوره ولم دی نه دا واخله بوتل ځوانه د دې بوتل به حفاظت کوي چې دا په کومه ورځ ستا نه مات شو نه به بیا ستا اخري ورځې ته به مړې نه مړه په دې بوتل کې زما ساه ده. دې بوتل کې ستا ساه ده. وایي بوتله تا نظر شم تا ته نه یم بوتل ده ته ویم. ډېره مهرباني زبرګ ماما الله دې خوشحاله کړه. یا الله پروردګار ماته ژوند راکړي. اوس به حفاظت کوم چې ځم یا الله خیر. د بوتل ماتېدو سره زما ژوند ختم شو. یا الله ته مو بخښي. خدای دې سر ټوپۍ ته مې خیر کړي. یاره ګلنواره جلاله کته تللې وه او که بره تللې وه؟ یار ما ته هم پته نشته. یارو زه چې کله ژوندی ومه کله نو دا بره لاړه او اوس خو زه مړ یم نو کېدای چې دا ښکته لاري ښه. څوک یې وایې؟ زه خانګل خدای بخښلی یم. پاسه خانګله من نه ژوندی پاسه په یو نه پوهېږې زه مړ یم که نه
پاسه مړه ژوندی مړني پاسه ها پاسه هلکه زه ژوندی یم واو ژوندی روغ موټ سړی ګوره وای نه نو ګینې زه ژوندی یم ها پیمانې مې لږ مو تخنوئ صحیح مې یا الله ستا ډېره مهرباني ډېره مهرباني وروره ډېره مهرباني الله په امان یا الله څه پاګلو دی څه پاګلو ده یا الله ډېره مهرباني پروردګاره چې تاسو بیا ژوندی کړم وکړئ مې خدای پاکه ما په خېټه باندې موړ کړي ولې شته ملک او د ملک صاحب هغه لوره او تورې او ګلې ډاکټر صاحب ته ما دې لره غوښتی یې تا ته خو پته ده که نه چې زه د دې علاقې یو عزتدار سړی یم د تېره 15 ورځو نه زما لور را پته ده خو د شرمه زه سپېکټر صاحب چاته ویلی هم نشم ملک صاحب ته هیڅ غم مه کوه ستا شرم زموږ شرم دی او که په چا دې شک وي نو ما ته ووایه سپېکټر صاحب په دې کلي کې زما په هېچا شک نشته دغه دی چې السلام علیکم السلام علیکم ملک صاحب وعلیکم السلام انسپکټر صاحب سلام علیکم وعلیکم السلام حوالدار صاحب ټول ته سلام دی چې دغه دی څه دي دغه دی چې دغه دی که نه تورې او ګلې هغه چې ستا لور مړه کړې ده چې کوي کې اچولې دا څه بکواس کوې بکواس نه کوم چې پیمانه ته یم چې هغې مړه کړې چې کوي کې اچولې ده چې دا څه وایې لږه رښتیا وایې او چې پیمانه ته یم چې زه ته قسم اخلم چې رښتیا یم درته چې پیمانه ته یم چې بس ولاړ شئ چې دا کله دا چې په هغه ورځ که نه دغه دی دا په کومه ورځ چې د خوږو ګولو او ټاپیانو باران وي چې دا څه بکواس کوې دا څه بکواس کوې والله چې بکواس نه کوم چې قسم نه پخوم چې رښتیا یم ما سره لاړ شئ چې کومې راته ښیم چې سر د خانګل په خبره کې څه وزن شته د دې معلومات کول پکار دي او جو خانګل مې خانګل به دې مسلمانانو او ملک صاحب راځئ بیت وځو راځي چې څه کوي راځي ټول راځي لکه دلته کویو جی انا جی دا چې کوی دا چې ملک صاحب را مخکې شه دلته شه دې کوم کې ستالور بوته ده چې ما لیدلی په خپل سترګو چې او بجو ور ټوپ کوي لور چې خپله را بار کړي چې ستا غوندې بهادر مونږ سره نو مونږ ته د کوزېدو څه ضرورت دی هلکه بهادر یې بخا ستا نه مې مجید ورشه ورځمه چې لږ راته ګورئ چې ښه ورشه ډېر جوړ دی جي نو څه وکړمه جي ورځه او ټوپ کړه ټوپ کړه او یا الله ته مې مل شي پروردګاره دغه جي لږ کوی لږ جوړ شوی دی جي دې دغه سره که نه مړي سره نو ټوپ کړمه جي ټوپ کړه ښه به خدایه د مې پرېږدي یا الله ته مل شي حکومت به وایي لکه ګرانه ده والله دغه دی وردانګه نه هغه د ښکاره ښکاري پرته ده جي ښکاره خدا والله جي غیبېږم پکې پروزه به جي ورځه نشم چې پروزه به جو مې نه صحیح لګه الله جي الله زه پکې نه یم جي زه پاسه څوک خو به نه ونیسي پروزم که نه پاسه الله دا زما د وس کار نه دی جي مهرباني جي برکه او که نه جي او که نه یا الله خیر ونه غورځېږم نه جي نه غورځېږي پرته ده جي هسې دې زموږ دومره وخت ضایع کړو خوښه ځه پوه نه شم جي هلکه وسیمه تاسو داسې وکړئ دا لاس را برکه اوکې سر ورځئ الله ورځه څه کې غرق شي پردی پوښتې دې زما په سر کې راومنډلې نه ودرېږه په بوزه درته وایم که نه لرې نه واکه نو دغه دی دا کباړ خان ماما او کباړي ماما ولې په ډاکټر ویلو دي خوله خوږېږي څه خوله دې سمه خوځه وګنده خوله در وامه ګورې مریض ایمرجنسي دی که نه ته ما سره ځي څو پیسې به راکړي نه څو پیسې به رانه والي همدغه د 2-2.5 روپو کباړ چې راغونډ شي نو به ډېره ده نه که نه کباړ نه ډاکټر صاحب کباړ پرېږده نقد به 200 درکوم نقد یې راځه کوم ځای کې دی مریض
د ډاکټر صاحب مازغه خراب دی مریض کم دی تاسو چلو کنه شا خبره ته کوم کنه رښتیا خی کنه دا دغه ما نه ټیکسي ولا ته دې زه پورې 300 روپیا وختي کنه نو ته په 200 راوسته به چارج خو کور دا باندې لا سولش لا سولش ګریوان دې ملا سه بس ګنس تلوش په څنګه خو درمان نه ته تلوش په تا 4 شپېته ډاکټر صاحب غاښونه خو 2 دي شي چپیا ما ته پته ته پکې راځانګي 2 او 2 4 شپېته شو کنه چې پرې نه دي ته غلی شه لکه ډاکټر صاحب ګوره غوسه کېږم ته ماته ته ووایې که نه چې ستا د فیس سره کار دی که مریض سره زما تا سره کار دی چې ما سره کار دی زه مریض صحیح والا ګوره مې هسې لګیا چې لګیا زیاده زوره ونیسه خپلې 200 روپۍ ونیسه چې ګوره پیسې را نو ده وخت کې نه چېرته پروردګاره کم جیب کې مې ورکه ښه در کومه ښه خدای پاک راوباسه اوس هغه 200 کوم د اقل نیمه ښه اقل نیمه د 200 خو سی ان جي والا ونیسه 200 روپۍ دې والا ښه خو باقي ته ډاکټر ښه څه دغه دی خبر مکو ښه حال مکو راځه کېنه ډاکټر نه شومه ټیکسي ډریور شومه ملک صاحب تورې او ګولۍ آخر زما لور څه ګناه کړې وه وا ظالمه چې تا ظلم دې وکړو ستا پیسې په کار وې ما ته به دې ویلی وې د 100 په ځای به مې 100 ناقدر کړی وې خو دا ظلم به دې نه کولی دا ظلم به دې نه کولی شاتوته او ګبینه او نریسه شاتوته او ډاکټر او زه مهربان زیری کنه روبلی ده کنه دا مخامخ کور نه مخامخ دا کېټ چې کنه دوی کنه مریض دی او خبرې کفاره مو سره ډېر جمع شوی دی کېدای شي مریض علاج وکړي کنه او تا له کفار درکړي لا ته داسې خدایي خدمتګار راغلی که نه خیر کور راته ښایه کوم کور دی دغه کېټ دی کنه دغه ته ونه دی بېغمه نه دی کور کې بل څوک نشته یوازې مریض پروت دی هم بوډا دی مرګي حال دی ته راځه شاتو ته راځه دلته بار کېده که نه کې دلته بوجه دلته په غم وانه کېده بوجه په غم وانه شازه ده بورې که خیري پار ته پاتې شو ښه اوس بیا پته لګي لکه خیري بورې باریخې ده ښه شته پکې بوتل شته پکې زم ځان په کباړ باندې خرڅ کوم شو خو د بورې ته یېره ده ډاکټره چې تا ته پته ولګي که سیره څو پخېږي څنګه 200 روپۍ رااخېستې 200 روپۍ خیر دی بلا ورپسې دقت یې راکړې دا یې بدل ده لالمه والې بوتلې دا لا څنګه مریض و ده خو موږ مریضان کړو سم توپان هر هډوکی زما وړه کوئ بس چاته غږ مه کوه او غلی شه نو زه دا بوجۍ دې راچوته وشوه اله بوری نشته دا را سره جوړې دغه چالو په ګورئ ښه راځه چې جو بس غلی شه راځه دا وګورې حکومت اوس کباړیانو پسې ټیکس رالیږي کباړیان څه کوي ډاکټر صاحب
هغه ریړو والا سیم ټیکس را لېږي. انسپکټر صاحب دا هغه د غلا کباړ دی. ته څه په ګډو وډو سرې دا د غلا کباړ نه دی دا خو پرون میکانې ماما راغلی و هغه راله د علاج په فیس کې دا راکړي دي با تاسو په غلا کباړ باندې علاجونه کوئ دا د جومات پیسار دي. دا ته څه وې انسپکټر صاحب په ما باندې یو د غلا الزام زه د دې کلي یو ډېر عزتداره ډاکټر یم د دې کلي مالک کې ګوره زما ډېر عزت دی او دا هغه ډاکټر به څه عزت وي چې د غلا په کباړونو باندې علاجونه کوي. تا خو د ډاکټرانو نوم وشرمول نوم. مخکې شه نه او که زه لاړ نه شم نو بیا مخکې شه. زه دلته یو ډریپ خېجوم لکه څه تر در باندې شو د غرګت قانون دی د دې مخکې د کراټې نه چلي جېکي چله حکومت سره وام حکومت سره راځه راځه مه واګېږه دومره به دې ووایي چې د ډب غل به دې نه معلوم راځه شاوخوا راځئ راځئ جي راځئ هلکه دا کباړ ورته پسه کړه شابه یاره دې خو مه راکوزونه سره که نه راځه راځه دا خو دې زه د خدای ظالمه ته کمپوډر یې زه ډاکټر یم تختې خو به نه په خدای دا وګوری په ماشوم دومره ظلم بار ته راوځه اوه که بار ته رانووتې که نه قسم په خدای په ګرنیټ دی الوزم په ګرنیټ بار ته راوځه کنې والله بلا چې دا دروازه در پسې ماتو. ستا څه خیال دی چې ته به موږ نه دلته بچ شي؟ هېڅ چېرې هم نه خو په حیا او په عزت کې بار راوځه. پروردګاره په اوچو کې ګیر شم پروردګار صاحب په اوچو کې ګیر نه کړي وایي اوچو سره لوده سزي الله خیر زه ته معافي ته وغواړم ما څه ګناه کړې ده ما معاف کړه ما معاف کړه خدای پر ما معاف کړه ته به ګناه نه دي به ګناه ما خو تاسو د جری نه منډه والدي مې کمان کوي ما معاف کړه زه به ګناه نه دي والله کیس کې ما دي وای دا خو هیڅ وکړ نشته پاسه خان ګولیا خدای د غر کته مزه خوشی ته پوسې وای حکومت خپل ته ولاړ دی دا کسه خدمت کنه ما ته وای جی زه دې کلی مشر به ښه ځه سړیه هم پسې او ته پسې ځه ورکېږه ځه حاجي خاخا ما ته وګوره شاته ته راځه چې ګرفتاري ورګزارم بله یو لاره هم نشته نو څنګه ورکوې حکومت ته حکومت سره چمړه به مو باسي مړه راځه مزه راځه ته مه یارېږه کوم ته چې محمد خان ډاکوي ته رانه وخې که نه چېرته ځې نه ناسې ټرایم یې کوله ځه مخکې شه خدای چې تانه نه ورسېده وسیمه دا دنده بند کړه مهرباني سکټ باک شته ځه ورځه باندې کړه باندې کړه باندې کړه مخکې شه که نه دوی ته زه اوس چل ښیم چې غلا کباړ څنګه دوی اخلي ښه صحیح ده ځئ د نن نه پس د غلا کباړ وانخلئ چلو ځئ هلکه وسیمه در کوچې ځي
انتخابي نشانو لورکم نه دا ځان سره کېله چې د غلا او د اصلي پته درته پې لګي دا موږ راغلي به کوو مړه ورځی راغلی به موږ ځئ چلو خدایا چې وسیمه چې تو یاد وي که نه نن نه پس به د غلا کباړ نه اخلو بالکل سر دا دومره ناوخته دی ولې کو ملک صاحب تا ته خو پته ده چې نن سبا حالات څومره خراب دي په هره لاره منډه که بدي ده ځان مې تا ته درې په مشکله سره راورسوم مال خو پوره دی که نه او ملک صاحب مال پوره دی ما خپله چک کړی دی ملک صاحب مال د لېږلو تیاري وکړو نه 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 چې نور مال راشي نو ټول به یو ځای لیږو ملک صاحب دا دومره مال به لېږې پسه کې دا مال به زه لیږم د ډاکټر کباړي په کباړ کې وای دا خو ډېر لوی چال دی ښه ځم چې ډاکټر پې خبر کړم که نه او چې خبرداری ورکړم چې دوی دغه کارونه کوي د ګناهونو وای بېبې هله به چېرته وینې ته چې باید نه لاړ نه شي خانګل څه پته ولګېده ښه ملک صاحب د خانګلو څه پته ونه لګېده ځمکې وخوړو په اسمان ته وختو زما پوره یقین دی چې دی به هماغه ډاکټر کباړي پسې تللی راځئ راپسې دا څه دی زه خو وشپړ شوم ستا ډېره ډېره مننه ځوانه چې تا په وخت زه دې خبرې نه خبر کړم او تم خبر شو که نه او جی شاتو ته وسلاړ شه او هغه انسپکټر صاحب خبر کا او مونږ دې کړی که نه او مونږ مې کړی او داس رانه هېر بیا به وکړم بیا به وکړم هله همدغه دي ښه همدغه دي ولا همدغه دي زي ما ډاکټر گزارو نه کی پوه نه شم